درنو دوستانو، قمرګل څنګه مړه شوله؟ هغه سندرغاړې چې پښتو ته یې کلونه سندرې ویلې وې، هغه چې مړه شوله په جنازه کې څه وشول. یو ډېر نوی خبر، یو ډېر تازه خبر تاسو سره شریکوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قمرګله چې د زاخیل ښځه وه، زاخیل هم یو مشهور سندرغاړی تېر شوی دی چې په خپل وخت کې ډېرو سندرو ته کمپوز هم جوړ کړی، په خپل وخت کې ډېر زیات مشهور و او د دوی دواړو په مینه باندې واده شوی و. خو کله چې زاخیل مړ شو نو دوی ټورنټو یعنې کینیډا ته منتقل شول. هملته یې خپله زندګي تېروله، هملته یې خپلې سندرې ویلې چې هملته یې اوس ساه ورکړې ده، مړه شوې ده. ویل کېږي چې د دې بچي هم سندرغاړي دي، سندرې وایي او سندرو سره مینه لري. خو قمرګله چې په کلونو یې پښتو ته سندرې ویلې وې، هغه هم په کینیډا کې په ټورنټو کې مړه شوله. د هغې په باره کې داسې خبرونه، داسې ویډیوګانې راځي چې د هغې په جنازه کې یو ډېر عبرتناک کار شوی دی. آیا دغه عبرتناک کار څه دی؟ ولې ټول خلک په دې باندې خفه شوي دي؟ دا ټول تفصیل، دا ټولې ویډیوګانې به تاسو په دې خبر کې وګورئ. قدرمنو، هغه چې کله مړه شوله نو تاسو به هم کتلي وي چې په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو د دې دپاره د غمرازۍ پوسټونه کول، غمرازي ورسره څرګندوله. خلک پرې ډېر زیات خفه وو چې د پښتو یو ډېر مشهور نوم د تل لپاره لاړو او هغه مړه شوله او بیا به د هغې سندرې موږ وانورو. خو درنو دوستانو، دا زندګي فاني ده، هر انسان به مري، که هغه ښه زندګي تېروي که بده زندګي. موږ تاسو ته پکار دي چې خپله رابطه، خپله رشته د الله پاک سره جوړه کړو. یقینا چې د دوی کورنۍ به ډېره زیاته خفه وي، ځکه چې یو انسان کله د کورنۍ نه کم شي نو د کور نورو خلکو ته بیا ډېر ارمان ورځي. خو د هر څه نه وړاندې پکار دی چې موږ تاسو الله پاک ته متوجه شو. د دې سندرو نه، دې سیزنونو هېڅ هم نه جوړېږي. خپله رابطه، خپله رشته الله پاک سره جوړول پکار دي. امید لرم چې تاسو به هم زما دا ویډیو خوښه کړې وي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. خوشحالي مو غواړم. اباد اوسئ.